سال صاحب د اسلامي امارت له حاکمیته تر اوسه په غزني ولایت کې د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو یا مخنیوي کمیسیون په ټوله کې په غزني ولایت کې څومره ځمکه له زورواکو او غاصبینو بیرته راګرځولې ده؟ ډېره مننه زدرنګ صاحب. د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ را په دې خوا غزني ولایت کې شاوخوا 1,43,840 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت شوې ده چې له هغې ډلې 40,000 جریبه ځمکه بیرته له زورواکو او غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. بله وصال صاحب، دغه 40,000 جریبه ځمکه د غزني په کومو سیمو کې د غاصبینو لخوا غصب شوې وه؟ دغه ځمکه زیاتره په ولسوالیو کې ده، د مرکز په شمول په ولسوالیو کې هم دغه ځمکه غصب شوې وه چې زیاتره یې په ګیلان، ناوه، دیک، ابند ولسوالیو کې د غاصبینو له لورې غصب شوې وه چې اوس مخکې ارقام چې ما درکړو په هغه تثبیت شوې ده چې له هغې جملې 40,000 یې راګرځول شوې ده، خو اکثر زیاتره یې په ولسوالیو کې ده، د مرکز په شمول په ولسوالیو کې د غاصبینو لخوا غصب شوې وه. بله وصال صاحب، د یاد کمیسیون مسؤلین څه وایي چې دغه 40,000 جریبه ځمکه چې ده چې راګرځول شوې ده څومره اماراتي وه او څومره شخصي وه؟ دغه ځمکه چې راګرځول شوې ده په کمه اندازه باندې شخصي ځمکه وه، اکثره اماراتي ځمکه ده، خو تر اوسه داسې دقیقه پرېکړه نه ده شوې چې په دغه کې څومره اماراتي ځمکه وه او څومره شخصي ځمکه وه، خو زیاتره اماراتي ځمکه وه چې د غاصبینو لخوا غصب شوې وه او تر دمګړۍ په ولکه کې وه چې اوس له غصب څخه خلاصه شوې ده او په ځان پاتې نورو باندې هم کار روان ده د امارت د مسؤلینو لخوا. لکه څنګه چې مسؤلینو وویل چې په دا نورو ځمکه باندې هم کار روان ده چې ټوله تثبیت شي او بیرته راوګرځول شي. بله وصال صاحب، داسې کاره معلومات یا ارقام شته چې په غزني ولایت کې په ټوله کې څومره ځمکه غصب شوې ده؟ بالکل تقریبا شاوخوا لکه تېر ورځ چې مسؤلینو هم پر همدې موضوع باندې خبرې وکړلې، غزني کې تقریبا 10,43,840 جریبه ځمکه د غاصبینو لخوا غصب شوې ده او تر دمګړۍ دوی تر ولکې لاندې وه چې اوس عملا کار پرې روان ده چې تر څو له غصب څخه راوګرځول شي. بله وصال صاحب، د غزني ولسونه د اسلامي امارت د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو یا مخنیوي کمیسیون له کړنو او فعالیتونو تر کومه کچه راضي ښکاري؟ بالکل ډېرې ښه پوښتنې ته مو اشاره وکړه. د غزني ولسونه لکه د افغانستان د نورو ولایتونو یا د نورو خلکو په څېر هم له همدې پرېکړې ډېر خوښ دي، ځکه اکثره ځایونو کې د خلکو شخصي ځمکې هم د غاصبینو لخوا غصب شوې وي، د زورواکو لخوا چې د دوی وس نه ورته رسېده چې خپلې ځمکې بیرته ترلاسه کړي. همدارنګه زیاتره اماراتي ځمکې هم غصب شوې وي چې خلکو به د چراګاه مخکې به د چراګاه یا علفشار په حیث کار پرې اخیست، خو د غاصبینو لخوا غصب شوی او دوی نشي کولی چې هغوی ته لاسرسی ولري. د غزني ولسونه هم د اسلامي امارت له همدې پرېکړې څخه ډېر خوښ دي، خوښ برېښي او خوشحاله دي همدې پرېکړې ته هرکلی کوي او دوی ډاډ ورکوي چې د حکومت او اسلامي امارت سره به په دې برخه کې پوره همکار واوسي. بله د وروستۍ پوښتنه په توګه لکه څه هم تاسو اوس یادونه وکړه، په دې برخه کې ولسونه له یاد کمیسیون سره تر کومه کچه همکاره دي؟ بالکل لکه څنګه چې یادونه وکړه، د غزني خلک همدې پرېکړې ډېر خوښ دي، نو دوی هم لکه تېره ورځ چې موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې دوی ډېر دې ته خوښ برېښېدل او دوی هم ویل چې موږ له اسلامي امارت سره په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته ژمن یو، د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړو. نو دوی غواړي چې همدا ځمکې چې غصب شوي دي راوګرځي. کله چې دوی خوښ وي نو طبعا دوی هم د اسلامي امارت سره همکاري ته هم چمتو دي او دوی خپله هم ویل چې موږ په دې برخه کې له اسلامي امارت سره همکاري ته چمتو یو تر څو دغه کومې ځمکې چې غصب شوي دي دا تثبیت شي او د اسلامي امارت له لورې بیرته راوګرځول شي.